بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ټول مرګل ته شا کمپیوټر چینل ټریننګ پښتو چینل ټول مرګل ته سلامونه او نیکی هیله. راځو د کمپیوټر صفری زده کړې پروګرام کې 28 نمبر ویډیو نن موږ او تاسو جوړو. دې نه مخکې موضوع موږ او تاسو باره کې پرسنلایز پارت 1 مې ریکارډ کړی و تر لاک سکرین پورې. راځو دې نه پس تیمز دی. تیمز ګورئ، تیمز څه ته وایي؟ دغه عکسونو ته چې دا بیکګراوند باندې موږ اپلای کوو ته تیمز وایي. که دلته راشئ تاسو وګورئ بیکګراوند شو، کلر شو، ماوس کرسر، ساوند، دا اپشنونه تاسو دې نه د دې سیټینګ کولی شئ. لکه بیکګراوند هماغه خبره که عکس چینج کول غواړئ دا موږ او تاسو ویلی. که دلته راشو کلرز ته، کلرز موږ او تاسو ویل چې کلرز دې نه هم چینج کولی شو. ساوند شو، ساوند موضوع کنټرول پینل کې ځان ته موضوع ده، خو دلته راځي تاسو کوم یعنی ګورئ هر تیمز که تاسو استعمالوئ، لکه که دلته راشو بیکګراوند ته، لکه دا تیمز د مثال هر تیمز چې تاسو ترې ګټه اخلئ هر یو اپلای کوئ، نو تاسو د تیمز کې اکثره فکر وکړئ که هر تیمز موږ انتخاب کو هغه کې هر ډیوایس چې موږ کمپیوټر سره وصل کوو یا شټ ډاون کوو یا بل داسې کوم اکشن ترسره کیږي نو ساوند کوي، نو د هر تیمز کې ګوره هغه ساوندونه بدل وي. نو غواړئ لکه اوس دغه تیمز تاسو انتخاب کړی دی کې غواړئ لکه بای ډیفالټ چې کوم ساوندونه دي هغې کې ته چینجز راولي، دلته هغه کې ته چینجز راوستلی شي. یعنی د تیمز کې چې مثال دا کوم تیمز چې استعمالو د کې موږ د دې ساوندونه ایډیټ کولی شو، هغه کې چینجز راوستی شو. ماوس کرسر دی، ماوس کرسر تاسو ماوس اپشن کې ویلی سیف تیمز سیټینګ چې تاسو وکړو دلته سیف کولی شئ. دلته وګورئ لیکلي دا تیمز دا تاسو استعمالولی شئ. ګوره یو تیمز کې 6 عکسونه دي، یو کې 15، یو کې یو. نو کوم تیمز نه چې تاسو ګټه اخلئ هغه تیمز دلته په هغې کلیک کوئ، نو هغه تیمز سیټینګ بیا دې نه تاسو پاس هم کولی شئ. که نور ډاونلوډ کوئ ډاونلوډ کولی هم شئ. صحیح شو. ګوره سټور نه مایکروسافټ سټور نه اخیستلی شئ. ریلیټډ سیټینګ کې څه کار دی؟ ډیسکټاپ آیکنز. ډیسکټاپ آیکنز کوم آیکنونو ته وایي؟ ډیسکټاپ آیکن لکه موږ سره دیس پی سی شو، ریسایکل بن شو، کنټرول پینل شو، دې ته ډیسکټاپ آیکنز وایي. دا آیکن تاسو غواړئ هایډ کړئ، دې نه چې کیسته کوي هایډ به شي. که غواړئ شو شي دلته ټیک مارک ولګوئ واپس به ورته څه کېږي شو کېږي به دلته ګوره واپس به راشي. الاو تیمز ته راځو. چینج آیکنز مثال زه غواړم دیس پی سی آیکن شکل چینج کړم، نو چینج آیکنز ته راشئ، کوم رقم آیکن سټایل ورکوئ انتخاب کوئ، اوکې کوئ، اپلای کوئ، ګوره د دیس پی سی شکل به بدل شي. همداسې ریسایکل بن هم چینج کولی شئ، واپس خپل حالت ته یې راولئ، ریسټور ډیفالټ به واخلئ. ښه، الاو تیمز ټو چینج ډیسکټاپ آیکن څه کار کوي؟ دا انتخابو ریسټور ډیفالټ باندې کلیک کوو، اپلای کوو یا ګوره واپس خپل حالت ته راوړو. الاو تیمز ټو چینج ډیسکټاپ آیکن څه معنی؟ لکه اوس وګورئ دلته موږ او تاسو سره چې کوم تیمز دی دې کې یو عکس دی، که دلته راشم یو بل تیمز انتخاب کړم هغه کې ملټیپل عکسونه یو نه زیاتې کلیک کړو دلته موږ او تاسو ګوره دې کې 6 عکسه دي دې تیمز کې. اوس دا عکس دی، دا عکس دې نه پس بل عکس چې دی هغه ته راوستل غواړئ دلته ګورئ یو اپشن به اضافه کېږي چې کله یو تیم کې یو عکس وي دا اپشن به نه وي چې شپږو دانې دا عکسونه دا اپشن به راځي. نو ګوره نیکسټ تیمز درته ښایي چې دنه پس به دا عکس راځي، هلته ورته وخت موږ ټاکلی دی نو ما وخت مطابق خپله راځي. اوس دا څه کار کوي؟ الاو تیمز ټو چینج ډیسکټاپ آیکن، لکه دې آیکن ګوره ما شکل بدل کو، دلته مې دا ډیزاین ورکو، اپلای مې کو. که اوس دې ته چیک وي او زه راشم تیمز بدل کړم نو ګوره تیمز بدلېدو سره یو ریفریش کوم نو ګوره د دې دیس پی سی عکس بدل نه شو، واپس خپل اول حالت ته رانغو. که چېرته دا ټیک مارک زه ایسته کړم اپلای کړم، که زه اوس چېرته تیمز بدل کړم نو تاسو وګورئ د دې عکس واپس به خپل حالت ته راځي، وخت نیسي. یا شټ ډاون یا ریسټارټ سره ګورئ دا خپل اپلای کېږي. ګوره ریسټارټ سره که موږ بیا کلیک انتخاب کو یعنی دا دیس پی سی آیکن چې تاسو چینج کړی دی اتومات به دا خپل اول حالت ته راشي. دا دی الاو تیمز ټو چینج ډیسکټاپ آیکن اپشن کارو. نو که بدل نشي مشکل نشته، اکثره وینډوز کې څه مشکل وي یا مثال یو ریسټارټ سره خپله جوړیږي، نو دې چیک هم دا وظیفه ده. ښه بیا که زه راشم لاندې دلته کلیک کړم نور دې کې څه شی دي هایلایټس کنټرست دا مې ورته ویلي، سیکرونایز دی، هیلپ دی. فنډس ته راشي، دې نه تاسو فنډس لیدلی شئ، کوم فنډس اویلیبل فنډس دا دي، تاسو دې نه کار اخیستی شئ، دلته ان انسټال کولی شئ. فنډ سایز دلته کمولی او زیاتولی شئ.
سٹارټ ته راځو. سٹارټ معنا دغه سٹارټ مینو باره کې خبرې شروع اوسه د دې مینو باره کې. دلته راځم دا ډیسکټاپ آیکن چینج کومه بیک ګراوند چې دا لږ کلر دی چینج شي. ګورئ د سٹارټ د دې باره کې مینو باره کې وایي شو مور ټایلز آن سٹارټ مینو. ګوره سٹارټ مینو کې ځینې پروګرامونه موږ ته ښیي ځینې نه ښیي. که زه چېرته دا آپشن آن کړم ګورئ تا سٹارټ مینو کې وګورئ داسې شکل کې درته ښیي یعنی دا سٹارټ مینو داسې ټایلز شکل کې موږ ته شو کوي داسې اوريزنټلي ګوره په دې شکل کې. او که دا زه چېرته آف کړم نو ګوره دا په دې شکل کې موږ ته شو کېږي پلنه. شو ایپس لیست اینډ سٹارټ مینو. ایپ لیست څه ته وایي؟ دا ایپ لیست دی مثال ایپ لیست درته وښیي که ونه ښیي دا آف کړه ګوره ایپ لیست به اوس ورک شي. اوس دلته کلیک کوئ دیز نه تاسو ایپ لیست راوستی شي آل ایپس دیز نه بیا راوستی شي. لکه څنګه چې د وینډوز 7 سٹارټ مینو شکل کې به مونږ په آل پروګرامز کلیک کوو دلته اوس چې کله دا آپشن آف وي نو بیا تاسو چې آیکنونه راولئ دیز نه راوستی شي. او که غواړئ چې نه ویښئ نو دلته آن کړئ ګورئ واپس به ایپس درته ښیي. لیکلی دي شو ریسنټلی ایټ ایپس. ریسنټلی ایپس دا معنا دغه دي لکه دا سافټویر چې ما استعمال کړي دلته دي ریکارډ سټور کېږي دا درته شو نه کړي نو ګورئ اوس به مونږ او تاسو ته نه شو کوي. که غواړئ چې شو شي دا آن کړئ. شو موست یوزډ ایپ مثال هغه ایپونه چې ډېر استعمالیږي راته وښیه. دا چې ډېر استعمال لري هغه دلته ګوره لکه دا ډېر دا ایپونه اپلیکیشنونه ما ډېر اوپن کړي استعمال کړي دا دې راته وښیي که ونه ښیي هغه لیست نو که دا آف کړې نه به ښیي. شو سجیشن دا مثال ځینې ایکنونه دلته به هاید وان هاید هم راته شو کوي. یوز سٹارټ مینو فول سکرین ګوره آن دی آف دی سٹارټ مینو فول سکرین ښیي. که دا آن کړو مونږ ګورئ سٹارټ مینو به مونږ ته په دې شکل کې ښیي فول سکرین شکل کې. ها او که چېرته دلته مونږ او تاسو ریشو واپس دا کلیک کو مثال او ریشو دا ورته وایي چېره فول سکرین یې مه ښیه نو ګوره بیا فول سکرین نه شو کوي. شو ریسنټلی اوپن آیټمز اینډ جمپ لیست. جمپ لیست دا معنا لکه دغه پروګرام کې ما څومره پروګرامونه استعمال کړي دي لکه دا مې کوم شیان مې پکې استعمال کړي نو جمپ لیست داسې لیست راځي درته ښیي چېرې دې کې دا تا دا شیونه استعمال کړي. جمپ لیست دیان وي که آف دي وي. چینج وینډوز دا ګورئ لیکلي فایل ایکسپلورر لکه دغه سٹارټ مینو کې دلته درته کوم شیونه وښیي کوم ونه ښیي نو چې کوم غواړئ وښیي آن کړئ او چې کوم غواړئ ونه ښیي هغه څه کوئ تاسو آف کړئ. همداسې کولی شو دلته مونږ او تاسو چینج سٹارټ مینو کلر دیز نه مونږ سٹارټ مینو کلر چینج کولی شو. دلته سوري کوېسټن شوی هاف کوېسټن چینجینګ سٹارټ مینو کلر ته مونږ نه پوښتنه شوې ده هغه کې مونږ ته به جواب یې راکوي. هیلپ شکل کې ګورئ که آنلاین وي انټرنیټ در سره دلته ویډیو راځي هغه دا هغه ګایډنس چې درته راځي دا پوښتنې دي. سٹارټ بټن کې سٹارټ مینو کې دا کارو. ټاسک بار ته راځو د لاندې خط ته څه وایي ټاسک بار. لاک د ټاسک بار اوسان دی نو مونږ ګورئ ټاسک بار چې دی موقعیت څه کولی شو چینج کولی. مثال که آف یې کړم ګوره زه غواړم ټاسک بار موقعیت چینج کړم چینجولی شم او که چېرته آن وي بیا ټاسک بار موقعیت مونږ نشو بدلولی. اتومیټیک هاید دا ټاسک بار ان د ډیسکټاپ موډ لکه اوس تاسو آف دی ګوره زه که هرځي کار وکړم لاندې کار کوم هرځي کار کوم ما ته ډیسکټاپ ښیي او که چېرته دا آن کړمه نو څه به کوي کله به ټاسک بار هغه وخت کوي چې پوینټر ورته لاندې راشي او که پوینټر ورته رانشي دا به نه شو کېږي نو کوم موډ کې ستاسو خوښه وي انتخاب یې کوئ. automatically hide the taskbar in tablet mode. tablet mode کې دا taskbar hide وي ان hide دی وي. use small taskbar button دغه لاندې بټن ادار ته لارج خو که سمال خو. use peak to preview په دغه ته ګوره پیک دی بټن ته کله ته پوینټر راوړم ګوره ما د ډیسکټاپ پریویو نه ښیي که زه چېرته دا آن کړم نو کله ته زه اوس پوینټر راوړم ګورې پریویو ښیي او که بیا ایسته کوم واپس چې اوس اوپن وي هغه راته شو کوي نو دا آف کوئ که آن کوئ. کمانډ دی CMD کمانډ دی خپل ته کمانډ پرموټ په نوم آپشن دی دا ګورئ لنګویج دی CMD دا ګورئ دا آپشن اوس کمانډ پرموټ په نوم ښیي. که زه چېرته راشم دا آف کم او دلته راشم او ورته ولیکم CMD نو ګوره دا په کوم نوم ښیي دا که بیا مونږ کمپیوټر ریسټارټ کړو دا مونږ ته شل په نوم ښودل کېږي. ښه نور دی کې ټاسک بار لوکیشن دیز نه هم چینج کولی شو. لیفټ خوا دلته به کلیک ټاپ ته رایټ او باټم ته. کمباین ټاسک بار بټنز ان دا ټاسک بار
چې کله ډک شي لکه زه دلته ګورئ ورډ پروګرام خلاصوم تاسو ته مثال در کوم دلته راځم مثال نیو ډاکومنټ اخلم ګورئ یو دا ډاکومنټ شو کنټرولینګ مې وواله بل ډاکومنټ مې واغوستو بل ګورئ تاسو وګورئ دا څو پورې دا ډاکومنټ ما څو خلاص ګورئ دا کمباین دي داسې که زه دلته راشم always hide لیبل یعنی آیکن یې ښی لیبل یې hide دی که زه درته وین ټاسک بار is full دا معنی دا هغه وخت کمباین کېږي چې ټاسک بار فول شي لکه اوس ګوره زه دلته یو ډاکومنټ کلوز کومه دا هم کلوز کومه دا هم کلوز کومه دا هم کلوز کوم دا هم کلوز کوم اوس ګورئ ټاسک بار موږ سره فل نه دی که زه کنټرول یې نه ووهمه چې کله دا ټاسک بار ګوله څنګه ډک شي دا خپله ټول آیکنونه له یو پروګرام کمباین شي ځکه دلته دا چک دی او که نیبر انتخاب کړو نو بیا به نه کمباین کېږي هاو ډو آی کسټمایز ټاسک بار دی دلته پوښتنه شوې نوټیفیکیشن ایریا تاسو ویلې ده مثال نوټیفیکیشن ایریا کې موږ ته څه وښیي ادیز نه آف کولی شئ واپس که زه راشم پرسنلایز ته نو دلته نور څه به انشاءالله د کې نه وي ټاسک بار کې ټاسک بار ته راشو لاندې نور کوم داسې اپشن که زه وګورم دلته راشم لیکلي دي مولټیپل ډسپلی یو نه یعنی کله چې دا کمپیوټر موږ غټ سکرین سره وصل کړو ټاسک بار دې څنګه ښیي شو ټاسک بار بټن آل ټاسک بار دې ښیي یعنی بټن دې کمباین کېږي یا مثال شو کنټینس آن ټاسک بار دغه کنټینس یعنی پیپلز دي که دلته چا سره تاسو آنلاین چټ کول غواړئ داسې هغه سره چټ کول دا درته شو که شو نه کړي پلی ساوند څه معنی یعنې دلته که تا ته څوک میسج کوي هغه د ساوند ولري که نه یا څوک تا ته مثال دلته آنلاین شي هغه د میسج وکړي یعنې اواز یې وکړي او که نه نور دا پوښتنې دلته تاسو جواب موندلی شئ دا موږ تاسو سره پرسنلایز آپشن پارټ 2 چینل خپل ځان سبسکرایب کړئ شاه کمپیوټر ټریننګ پښتو چینل چې چا کمپیوټر نه زه هغې کوشش دی وکړي د کمپیوټر صفری زده کړي پروګرام دی تعقیب کړي چینل سبسکرایب کړئ کوشش وکړئ ویډیو آنلاین وګورئ چې آنلاین کې ما دغلته ویډیو خپره کړې نو دا ویډیو کې ما ټوله تشریح ورکړې که غواړئ زما یوټیوب چینل بند نه شي دکې ټوله تشریح شته دی نو یوټیوب نه کوشش کوئ ویډیو آنلاین ګورئ چې دا چینل بندېدو څخه بچ شي ځکه تقریبا څومره وخت یې وتی دی دا یو کال وخت د ما ته راکړی چېرې زه باید دا خپل مونټایزیشن پوره کړم نو دلته اوس وګورئ اوس جون په شپږمه دا جوړ شوی جون جولای اګست ستمبر څلورمه میاشت ده نو همکاري غواړو ویډیو آنلاین وګورئ ښه وخت خدای پامان